اسرائیل تم لاړ شي نو هغه هم بنیادی د هغې سوچ دا و چې اول به خپله ژبه راجمده کوو په کومه ژبه کې چې موږ خبرې کوو په کومه ژبه کې چې موږ سوچ او فکر لرو د هغې په بنیاد باندې تاسو په دنیا کې داسې پراډکټ وګورئ چې هغه به د اسرائیل جوړ شوي نه وي او تلې به نه وي نو خبرې مطلب دا شو چې انګلیش دا خو یو ذریعه ده د خپل مقصد او د خبرو اترو بل ته د رسولو دپاره اصل څیز څه دی اصل چې د انسان په ژوند کې مقصد وي او دا هغې مقصد حاصلولو دپاره د سره پوره په پوره باندې منصوبه بندي وي او اهداف سیټینګ وي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي سر جي زموږ کوېسچن دا دی که نه مطلب زموږ دپاره په دې معاشره کې موږ ته یو غټ چیلنج مخې ته زموږ یو روغتان دپاره یو دغه جوړ شوی دی موږ په خپل فیلډ کې هر قسم فیلډ ته ځو موږ پکې ښه مهارت لرو خو که یو کس ته انګلیش نشي ویلی یا انګلیش ورته نه ورځي دا په معاشره کې هېڅ هم نه دی که څوک انګلیش ویلی شي بس دا تعلیم یافته دی که څوک انګلیش نشي ویلی دا هېڅ هم نه دی صحیح دی جی صحیح دی جی ډېره مننه بچې زه ډېر خوشحاله شوم داسې کار دی دنیا کې ډېر قومونه داسې دي چې هغوی له انګلیش نه ورځي او بیا هم زما ستاسو نه لکه هغه نسبتا معاشي طور باندې او د ډیولپمنټ لحاظ سره ډېر مضبوط وي تاسو اول خو دا تاسو وګورئ موږ چاینا ګورو که نه د چین خلک هغه په انګلیش کې ډېر تکړه دي که زمونږ ډېر تکړه یو تاسو فرانس وګورئ تاسو ایون جرمني وګورئ نو دا هغه قومونه دي تاسو چې کوم اسرائیل تم لاړ شئ نو هغه هم بنیادي د هغې سوچ دا و چې اول به خپله ژبه راجمده کوو په کومه ژبه کې چې موږ خبرې کوو په کومه ژبه کې چې موږ سوچ او فکر لرو د هغې په بنیاد باندې تاسو په دنیا کې داسې پراډکټ وګورئ چې هغه به د اسرائیل جوړ شوي نه وي او تلې به نه وي نو خبرې مطلب دا شو چې انګلیش دا خو یو ذریعه ده د خپل مقصد او د خبرو اترو بل ته د رسولو دپاره اصل څیز څه دی اصل چې د انسان په ژوند کې مقصد وي او دا هغې مقصد حاصلولو دپاره د سره پوره په پوره باندې منصوبه بندي وي او اهداف سیټینګ وي نو که دا انګلیش ذریعه ورسره وي نو ډېره ښه خبره ده که دا انګلیش ذریعه ورسره نه وي نو بیا به هم د خدای پاک کامیابۍ خلک به خپل کار کوي د خلکو سوچ به نه کوو د مثال په توګه باندې تاسو ته به زه لوکل اگزامپل درکړم تاسو چې کوم ډاکټر صاحب له لاړ شئ کوم چې د زړونو ډاکټر وي او ډېر ماهر وي هغه په انګلیش لیکلو باندې نه زه پوهېږم او نه پې ته پوهېږې بلکې هغه میډیسن والا پې پوهېږي بل لا نه بل پې پوهېږي نه انګلیش یې دونه خراب وي خو په زرګونو فیس اخلي که نه اخلي ما ته پې خدای پاک راغی که نه راغی وجه څه ده یعنې هغه په هغه خپل فیلډ کې مهارت حاصل کړی دی د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه په معاشره کې خپل کنټریبیوشن کوي او خلک قدر هم کوي دا دونه ضرور پکار ده چې مونږ کوم یو څیز لولو هغه په هغې باندې صحیح طریقې سره پوه شو نو دونه انګلیش ضرور پکار دی چې مونږ د انګلیش یو څیز لولو چې په هغې پوه شو خو داسې هم نه ده چې تاسو کوم یو مهارت هم زده کول غواړئ په انګلیش کې موجود دی په اردو کې موجود دی په پښتو کې موجود دی نن تاسو یوټیوب ته کښېنئ زه یو ځل داسې ومه چې ما وی چېرې د انګلیش څنګه چې ستاسو سوچ دی چېرته د اردو څه حیثیت شته او که نشته دی نو ما تاسو نن هم لاړ شئ ګوګل کې تاسو ورکې udemy.com تاسو udemy.com ورکې او په هغې باندې وګورئ چې زه اردو زده کول غواړم $100 قیمت دی تا ته به $18 $20 $30 باندې یو کورس ملاویږي اوس اردو ته دلته څوک اهمیت ورکوي نه ورکوي خو هغه به د یو کس نه $18 اخلي او اردو ورته ښایي داسې تاسو پښتو ورکوئ چې زه پښتو زده کوم په یوډمي کې تا نه به $18 او $20 اخلي نو په پښتو زده کولو باندې هم خلک پیسې ورکوي په اردو زده کولو باندې هم خلک پیسې ورکوي خو دا خو زمونږ یو سوچ جوړ شوی دی چې بغیر د انګلیش نه څه نشي کېدی بلکې زما خیال دا دی چې زما ستاسو کوم شوق او کوم فکر دی هغې کې مهارت حاصلول پکار دی او دویم نمبر چې کوم ستاسو مونږ مورنۍ ژبه ده په هغې کې هغه څیز زده کول پکار دی تاسو به انشاءالله العظیم بیا کمال ته رسېږئ او موږ سره المیه ده چې اول انګلیش په ځای اول اردو زده کوو د اردو نه بیا انګلیش زده کوو مونږ سوچ کوو په پښتو کې بیا اردو ته واړو بیا انګلیش ته واړو هغه نه څه بل څه شی جوړ شوي دي نو که چېرې فرض که مونږ سوچ هم په پښتو کې کوو مونږ لیکل هم په پښتو کې کوو او مونږ هغه کار هم دغه شانتې کوو نو دغه کار به زمونږ په نسبت باندې ډېر زیات تخلیقي کار وي او ډېر زیات ښه کار به وي په نسبت د دې چې مونږ سوچ په یو کې کوو لیکل په بل کې کوو او بیا چې کوم دی نو په کمیونیکیشن په بل کې کوو نو زما دا خیال دا دی چې دا یو ذریعه ضرور ده
خو اصل څیز دا چې مونږ د مهارت کمزوري ده که مونږ ماهر شو. یو بله خبره به درته وکړم، اکثر د دې ځای نه کس لاړ شي. مونږ دا اوس چې کوم دینو د دوبۍ شیخ سره د پاکستان د مشران به ملاوېدل، نو ولې دې له عربي ورځي څه نه ورځي که نه، خو قرضه یې ترې غوښته که نه غوښته. نو چې څنګه دغې دپاره ما ځان له ترجمان کېنولی دی، نو دغه شان چې تاسو ماهر یې که نه، نو خلک به ستاسو سوچ او د فکر ترجماني کوي او ستاسو په کار به راځي او ستاسو هغه سوچ مخکې بوځي. او که سوچ او فکر نه وي نو انګلیش په دله ډېر ښه درځي، خو هغه انګلیش ته یو څو ورځې خلک وایي، نو خلک وایي دا خو تش انګلیش دی، خو نور څه نشته دی. نو بیا به په ځای دی چې خلک تاسو سپورټ، تاسو نه به خلک وروستو ځي. نو اصل څیز د انسان سوچ او فکر او مهارت دی. انګلیش، اردو یا پښتو دا یو ذریعه ده، دغې باندې وروستو سوچ پکار دی، مخکې سوچ خپل ځان ماهره جوړېدل پکار دی. تھینک یو سر. جزاک الله. بل سوال تاسو؟ سر زموږ بل کوېشن دا دی، مونږ فاونډیشن جوړو د خلکو خدمت کوو که نه، د دې دپاره سر موږ څه ستراتیژي اپناو کړو؟ جزاک الله خیر. اکثر خلک او سټوډنټان دي کې جذبه ډېره وي او دوی غواړي چې د خلکو خدمت وکړي. نو دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې تاسو په دې خپله علاقه کې وګورئ چې کوم داسې ښه فاونډیشن دی چې د هغه په ستاسو په علاقه کې کار کوي. نو په ځای د دې چې تاسو خپل جوړوئ که نه، نو ولې نه چې ستاسو ریسرچ وکړئ په خپل علاقه کې چې ښه یو فاونډیشن وي چې ستاسو په ایجوکیشن کې خدمت کول غواړئ، نو د ایجوکیشن والا فاونډیشن وګورئ چې یاره څوک په ایجوکیشن کې خدمت کوي، نو د هغې حصه جوړه شي. هغې به الریډي پلیټفارم جوړ کړي وي او د خپلې حصې وخت پکې ورکوئ، لږ ډېرې کنټریبیوشن د پیسو پکې کوئ او د هغې حصه جوړه شي. نو هغې چې کوم کنټریبیوشن تاسو به سبا وملوي، ستاسو کنټریبیوشن تیار پلیټفارم به میلاو شي. یو اصول دی، ډو ناټ ری انوینټ د ویل، چې دوباره پایه مه جوړوه، بلکې کومې چې پایې جوړې شوې دي د دغې باندې چې کوم دی باډي واچوه او ګاډه جوړ کړو، بس خپل منزل اړخته ځه. نو یو طریقه دغه شوه چې کوم فاونډیشن ستاسو په علاقه کې کار کوي او ستاسو د سوچ او د فکر مطابق هغه ټیک وي، ریسرچ پې وکړئ او هغه صحیح کار کوي، نو د هغې حصه جوړه شوې او هغې چې کوم خدمت کې تاسو سره خدمت کوئ. یو طریقه ده. دویم دا ده چې کوم ستاسو خمخیال ګروپ وي او خپل فاونډیشن جوړول غواړئ، نو سوشل ویلفیر دفتر دی په پېښور کې د اسلامي کالج ته مخامخ، هغه د دې د صوبې دفتر دی او د ضلعې دفتر په هر ځای کې وي. تاسو معلومات وکړئ چې سوشل ویلفیر دفتر کوم ځای دی، هلته به ورشئ. هغې ته باید چې مونږ سټوډنټان یو د سرحد یونیورسټۍ، مونږ دغه شانتې یو فاونډیشن یو اداره رجسټر کوو چې مونږ خدمت وکړو په ایجوکیشن کې. د دې څه طریقې کنه تاسو یو باډي جوړه کړئ، شناختی کارت به درنه واخلي او یو ریزولوشن به درنه واخلي چې مونږ دغه شانتې یو ریزولوشن پاس کوو، قرارداد چې مونږ داسې فاونډیشن هغه به چې کوم پروسس کې د هغې خپل فیس به درنه واخلي، هغه به ولیږي او رجسټر به کړي او یعنې پس بیا بینک اکاونټ جوړ کړي او د هغې په ذریعې سره به تاسو بیا خدمت کوئ. دې دواړو کې چې کومه طریقه ستاسو خوښي هغه طریقه اپناوئ. تھینک یو جزاک الله. جزاک الله. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.